بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین په خوا زمانه کې یو بادشاه و، نو هغه خواهش وکړ چې یاره زما په دې دومره عقلمن وزیرانو کې یو بیوقوف وزیر هم پکار دی. لہذا وزیرانو ته یې حکم وکړ چې لاړ شئ یو بیوقوف داسې انسان پیدا کړئ چې هغه کې کم از کم څه عقل هم وي خو بیوقوف زیات وي، چې د هغه په وزارت باندې څه اثر نه لویږي. وزیران لاړل او د ډیر کوشش باوجود یو کس پیدا کړ، راوسته او وزیر یې کړ. باچا به سوال اچاو، هغه به جواب ورکاو. د هغه جواب به داسې جواب و چې ټول محفل به خندل، ټول محفل پې مصروف و. وخت تېرېدو سره بلا موده تېره شوه. یو ورځ بادشاه بیمار شو. د دنیا حاکمان ورله رالل خو د هغه علاج ناممکن و. وزیرانو ولا خبر ورکړ چې ستا علاج ناممکنه دی. بادشاه د خپل مرګ نه مخکې خپل بادشاه هم مقرر کړ او وزیران او ټوله کابینه هم مقرر کړه. وی چې زما د مرګ نه بعد به دا بادشاه وي او دا وزیران به وي. بادشاه وی چې دا باقي ژوند زه سکون سره تېرول غواړم، او وی دا بیوقوف وزیر چې کوم دی نو دا به ما سره زه دا ژوند سره تېرول غواړم. وخت تېرېدو سره یو ورځ بادشاه د وزیر ته وی چې مونږ خو ټول عمر په تا باندې سوالونه اچولي دي، خو نن ته سوال اچوه او زه به جواب درکوم. وزیر خوشحاله شو. وزیر ورته وی بادشاه سلامت د مرګ نه پس ته چرته ځي؟ بادشاه ورته وی چې خپل الله له به ځمه. دوباره بیوقوف وزیر پې سوال واچو چې هلته به څومره موده یې؟ بادشاه سلامت ورته وی چې زه به ټول عمر هلته اوسېږم. بیوقوف وزیر ورته وی چې ته به واپس بالکل نه راځې، ټول عمر به. نو بادشاه ورته وی چې د مرګ نه بعد به هر سړی هلته ټول عمري، نو زه به هم ټول عمر دپاره یم، واپسي زما نشته. نو بیوقوف وزیر ورته وی چې تا خو به هلته ډېر غټ انتظامات ځان له کړي، ځکه چې خو ټول عمر دی نو ډېر غټ انتظامات په تا ځان له کړي. نو بادشاه سر ښکته کړ، ورته وی چې ما خو هېڅ انتظام نه دی کړی. نا بیوقوف وزیر ورته حیران شو. ورته وی باچا سلامت خفه کېږه مه. خپل تاج یې راواغسته او بادشاه ته یې په سر کېښو چې بادشاه سلامت د دې حقدار دی، ځکه چې د لږې زندګۍ دپاره تا دلته محلونه جوړ کړي دي، او چې کوم ځای کې ته همیشه اوسېدو والی نو د هغه ځای دپاره تا هېڅ نه دي کړي. ناظرین دا حقیقت خبره ده. مونږ د مختصر ژوند دپاره د دنیا کې څه نه کوو، رشوتونه اخلو، سودونه کوو، ظلمونه کوو، د یو بل سره زیاتې کوو، د آخرت فکر نشته. ناظرین د آخرت فکر ساتل پکار دی. په دې دنیا هېڅ هم نه کېږي. د دې دنیا دا مختصر ژوند به تیر شي او هېڅ پیده سړي له نه ورکوي. ناظرین یو بله د عبرت واقعه ده. یو بادشاه خوب ولیده چې زما ټول غاښونه مات شوي دي او لوېدلي دي. د دې خوب دپاره د یو ماهر کس راوغوښته او هغه ته یې خوب بیان کړ چې د دې خوب معنی څه ده. هغه ورته بادشاه سلامت چې د دې خوب تعبیر دا دی چې ستا کورواله به ټول ستا مخکې مري. بادشاه له په دې غوسه راله او د هغه کس د مرګ اعلان یې وکړ چې دی قتل کوي، ځکه چې بادشاه له ډېر سخت جواب ورکړ. په دې کې یو بل کس یې راوغوښته او د هغه نه یې تپوس وکړ چې ما داسې خوب لیدلی دی، د دې څه معنی ده؟ نو هغه ورته جواب ورکړ چې بادشاه سلامت د دې خوب معنی دا ده چې په خپل خاندان کې به ستا د ټولو نه زیات عمري. بادشاه په هغې خوشحاله شو او هغه له انعام ورکړ. ناظرین د دواړو جواب یو معنی جوړیږي، خو خاندان د ده مخکې مري نو هم دغه جواب دی، او که د ده به خاندان کې زیات عمر وي بیا هم دغه جواب دی. نو د سوال جواب ته وګورئ چې یو اخلاقي جواب دی او یو سخت جواب دی. همیشه خلکو لا سخت جوابونه مه ورکوئ، داسې جوابونه ورکوئ چې هغه نرم وي او هغه پې خوشحالیږي. نو ناظرین په دغې باندې الله تعالی ډېر غټ اجر ورکوي چې مونږ د یو بل خیال وساتو. الله دې وکړي چې مونږ په دې عمل وکړو. الله دې ما ته د ویلو او تاسو ته د اورېدو ثواب ورکړي. انشاءالله ناظرین بلې ویډیو کې به بیا ملاقات کوو. د هغې پورې اجازت غواړم. الله هم خوشحاله آباد لره، الله هم عزتمن لره، الله هم په اتفاق لره. السلام علیکم.